او ډیر ښایسته دی. نن هوا د تا په شان ده، کله لمر کله باران وي. نن هوا د تا په شان ده، کله لمر کله باران وي. دغو ښکلو ته ملګرو بدلېدل څومره آسان وي. په شیبه کې مرور شي، په شیبه کې بیا پخلا وي. په شیبه کې مرور شي، په شیبه کې بیا پخلا وي. مینان ملامت نه دي، دوی په زړو کې ماشومان وي. په دنیا کې داسې هم شي چې د هیڅ نه وي جانانه. په دنیا کې داسې هم شي چې د هیڅ نه وي جانانه. خو یو څوک د زندګي شي، پر یو چا د زړه ودان وي. ټوله ورځ یې لارې څارم، ټوله ورځ مې اندېښنه وي. ټوله ورځ یې لارې څارم، ټوله ورځ مې اندېښنه وي. څوک مې رګ رګ کې اوسېږي، لکه ساه راکې روان وي. هغه ورځ هم لرې نه ده چې مې سر په سینه کېږدې. هغه ورځ هم لرې نه ده چې مې سر په سینه کېږدې. چې آسمان کې وریځې ښکاري، د ورښت هلته امکان وي. زه یې هر زخم ته ژاړم، په رښتیا ورته خفه یم. که مې مور د رقیب بوره، که مې کور د دښمن وران وي. هادي پرېوځه او ویده شه، که کابل په خوب کې درشي. هادي پرېوځه او ویده شه، که کابل په خوب کې درشي. خوند به واخلې که بهیر وي او په سټیج باندې کاروان وي. له خوږژبې شاعرې، ډیپلوماتورې، ویاندې او ډاکټرې محترمې فریده هوډ نه هیله کوو چې راشي. دا هم خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي په خپل ښکلي او جادوګر غږ. ستاسو کور دی وداني. زه به په ساده الفاظو باندې مننه وکړم، ډېرې خبرې به نه کوم چې وخت ډېر ونه نیسم. زما زړه و چې یو غزل ووایم، خو هغه مې فکر وکړو چې وروسته به یې ووایم. یو بل شعر مې دی، دا زما دوستانو ویلې چې دا اول وله، زه به همدا تاسو ته ولولم. نوم یې دی دوه نړۍ. چې د رومیو او د جولیت په نامه چیرې د مینې افسانه راواخلم. د مغربي سمندرو له تله بس یوه هیره زمانه راواخلم. چېرته په سلو کې یوه د غم کیسه ده، هره یوه یې د خوښیو افسانه ده. په هره کرښه کې جوش د وصال، په هره پاڼه کې سکون خور وي. د دوه مسرورو دوه مینو زړونو له کامیابیه ډک ژوندون خور وي. بیا د مشرق د لوړو غرونو پر سر د فرهادي تیشې خاپونه شمارم. د ادم خان پر سوي زړه جوړ شوي هغه بې شمېره پرهرونه شمارم. بیا د مشرق د لوړو غرونو پر سر د فرهادي تیشې خاپونه شمارم. د ادم خان پر سوي زړه جوړ شوي هغه بې شمېره پرهرونه شمارم. زما په وړاندې دوه جهانه پراته، زما په وړاندې دوه جهانه پراته. یو د وصال له رنګینیو جوړ دی، بل د غمونو او دردونو جهان د هجرانونو له سلګیو جوړ دی. هلته چې لمر پرېوځي غرب یې بولي، هلته چې لمر پرېوځي غرب یې بولي. خو حیرت دا دی چې روښانه وي تل. دلته چې شرق دی
هلته چې لمر پرېوځي غرب یې بولي خو حیرت دا دی چې روښانه وي تل دلته چې شرق دی دا ما وطن کې لیکلی ځکه داسې وایم دلته چې شرق دی د لمرونو کور دی دلته تیاره تیاره پریشانه وي تل دلته د ژوند د ارتقا قاتلان د چا د مرګ په ننداره ولاړ دي هلته زهیر او زحمتکش وګړي پاس د مریخ په کناره ولاړ دي هغه قلم چې خدای قسم پرې وکړ هغه قلم چې خدای قسم پرې وکړ د مغرب خلکو خپل ژوندون وباله د شرق معلم کتاب ته اور واچاوه علم یې سراسر شګون وباله نو اوس لازم ده چې د شرق وګړي د معنویاتو عارفان وګڼو که د مغرب په معنا پوه خلک د مادیاتو غلامان وګڼو